بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ اکسل پروګرام کې تقریبا تر هم مینو رسیدلی و هم مینو کې دلته ایډیټینګ پورې سورت ان فلتر هم مکمل خلاص کړو. نو راځم اول زه یو ټیبل بر خلاص کم. دا ټیبل ده. راځو اول مشکل تاسو چې کېو ما په خانو کې وسایل ده. خانو کې وسایل سو راځم مثال دلته اوس ګوري تاسو خط لیکئ. دلته مې دا خو ډېره غټه شو. زه به دلته مثال دا یو څه رالنډه کړم. دا مثال رالنډه کړو. اوس زه مثال دلته لیکم د افغانستان اسلامي امارت. صحیح شو. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت. مثال تاسو غواړئ چې دا څه رقم شي. دا په داسې مثال دا خو ټول څه رقم مدیر راغله که نه. تاسو غواړئ چې مثال دا په دوه مثال دا په یوه کالم کې راشي خو مثال لاندې پورته راشي. نو دا انتخاب کوي هغه وروسته فقط ور ټکس باندې کلیک وکړئ. ګوره په دغه شکل سره به راشي. متوجه یې؟ پوه شوئ پې؟ نور خو انشاءالله دا جای حل شو. او بله خبر راځي مثال تاسو کله چې یو شی لیکئ مثال دا یو کالم ده که نه. مثال زه دا اوس لیکمه دلته بیا لیکم د افغانستان اسلامي مثال امارات ورته لیکم. صحیح شو. دلته مې اسلامي ولیکو. اوس غواړئ چې مثال دا نور خط چیرې ولیکئ؟ لاندې ولیکئ که نه. بیا راسئ الټ انټر پریس کړئ. ګورئ دا خط هغه څنګه شو؟ لاندې ولاړ. فقط چې انټر پریس کړئ نور بیا نه ځي. ګورئ صحیح شو. اوس دلته ورته لیکم د پوهنې وزارت. صحیح شو. دلته ورته لیکم پوهنې وزارت. انټر یې کړئ. ګوره هغه راغی که نه؟ هماغسې راځي. هماغسې راځي. ټولې یوه طریقې دي. صحیح ده. په دې خو سر خلاص انشاءالله. بل ځای خانه اوس زیاتې خبرې هغه هم مې درته وښودې چې مثلا مکمل ځینې ډیلیټ کړه. صحیح شو. هغه خو چې تاسو کار ده. بل ښه یو بل هغه ګورئ کوم نتایج چې ما درکړي وو هغلته چې دی مثال داسې لیکل شوي. زه به دا خانه یو څه غټه کړمه. څه لیکلي هلته؟ مضمون لیکلی. بیا څه لیکلي لاندې؟ مضامین څه لیکلی دی؟ مهرباني امتحان مضامین لیکلی. صحیح شو. دلته ورته لیکل چې امتحان مضامین. صحیح شو. بیا مثال دلته ورته لیکم مضامین دا رقم. اوس ګورئ دا مضامین چې دي مثال څه رقم لیکلی دی چې مثال یو څه کاږه هلته فقط لیکل شي په دغه شکل سره. دا رقم به صحیح. دلته به زه انټارټ اکسپریس کړم. نه نتایج لپاره. اوس ګورئ هغه هلته په دغه شکل سره لیکل شوي که نه. که دلته خط هم لري خط نه لري که نه. نو اوس که چېرته تاسو غواړئ چې دلته څنګه وکړئ هغه خط ورته اضافه کوئ. بیا به څنګه کار کوئ؟ راځئ مثال دلته اوس خو په دې شکل سره ولیکل که نه. یا هم مثال راځم دلته یو بل کالم اضافه کوم. دلته چې کومه لیکم یې. نو تاسو به راسئ اول دلته ورته ولیکئ چې امتحان څه شی؟ امتحان بیا چې بیا فاصله ورکړئ. داسې فاصله مې چې کله ورکړه الټ انټر پریس کړئ. له هغه وروسته دلته ورته ولیکئ چې مضامین. صحیح شو. مضامین مې چې کله ورته ولیکئ انټر کړئ. اوس خو په دغه شکل سره راغلو. خو صحیح ده مشکل نه لري. اوس راځه مثال داسې دی مثال ورته چې په دغه شکل سره راته ولیکه. دې شکل سره خو زه صحیح شو. که ډېر مثال غټ شوي داسې یو څه اندازه برابره کړئ. خو اوس دا هم ولیکو مثال تاسو راځئ دلته یو بارډر هم ورکوئ چې مثال راځو دا بارډر هم ورکو. صحیح شو. ښه په بارډر سره خو سم رانغلو. بېرته کنټرول زیډ کړم داسې رقم سره رالو. بعضې ځای کې په دا مابین کې څنګه وي داسې خط راغلی وي. نو غواړئ چې په یوه شکل سره دلته به کلیک وکړئ. له کلیک څخه به وروسته تاسو راسئ ګورئ چېرته دلته به راسئ رابسې دلته دغه موږ دلته آوټ ساید بارډر ویلي وو که نه. دغه مور بارډر ته چې کله راغلی مور بارډر ته چې راغلی بیا به تاسو راسئ دغه هر ټول به راتېر شئ. دلته به راسئ بارډر ته. صحیح شو. بارډر ته چې راغلی اوس کومې خوا ته خط ورکوئ. اوس ګوره په دې کې باید څه رقم خط راسي؟ داسې خط باید راسي که نه. نو دلته باید راسي دا ورته فعاله کړئ. داسې فعاله کړئ. دا بله خوا هم غوښتل دې خوا یې کوئ چې مثال چې لفا یې کوي. که مثال د دې خوا دې طرفه دا خوا ورته انتخاب کړئ. چې د مثال د دې خوا غوښت دا ورته انتخاب کړئ. په مابین داسې هم چېرولای شي. دا مې ورته انتخاب کړل. غوره څه وکړئ که ګوره یو خط راغی که رانغی. خو اوس بیا مشکل چیرې دی؟
دا خط سیده باید ډیر څنګه سي داسې کوږ سي نو بیا راځي دلته کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو دلته فارمټ سیل الاینمنټ ته راسئ اوس ګوره څومره اندازه ده دلته سیده -15 ده که نه دا یو څه نوره هم دومره تاو کړئ مثال دومره اندازه ورته وکړئ اوس ګوره ډېره شوه که نه دلته سیده تاسو کم اندازه ورته یو څه نوره کمه کړئ چې مثال سم راسي تر ده څو به یې کړو 10 به یې کړو صحیح څه وکړئ اوس ګوره یو څه اندازه سم رایې که رانغی نور که بیا هم مثال دغه اوس دلته فاصله زیاته او کمه ورکړل شوې ده نو سم نه راځي صحیح څه تاسو یې سم منظم کړئ په دې چې خپوس انشاءالله له هغه بعد راځو دلته فایند لرو صحیح څه تېر ورځ موږ سورت ان فلټر ویل راځو فایند څه کار کوي فایند پیدا کول غواړئ چې مثال یو شی پیدا کړئ راځئ فایند باندې کلیک وکړئ کله چې فایند باندې کلیک وکړو اوس راځئ دلته فایند واټ څه شی غواړئ چې مثال پیدا کړئ دلته به ورته ولیکئ زه مثال ورته لیکم هغه څوک راته پیدا کړه څوک چې فضل نومیږي فضل ورته ولیکئ له هغه وروسته راځو فایند یو خو پیدا کو ګورئ د اتوماتیک هغه خانې ته ولاړ کړو لاړ نه دلته په نیم باکس کې درته ښیي چې نمبر کالم څوم کالم کې ده بی کالم او درېیمه را کې ده که نه له هغو بعد اوس دا خو راته وښودو بیا راځه نیکسټ بل راته وښیه بل درته ښیي خو که نیکسټ آل باندې کلیک وکړو بیا ګوره ټول درته ښیي نو دلته خو موږ پزل یو ځای لرو که نه زه به دا بېرته دومره اندازه کړم دا به زه مکمل کاپي کړم او لاندې به یې پیسټ کړم تر څو چې دا زیات شي صحیح شو اوس خو زیات شول که نه اوس راځو پاینټ ته کله چې راغلی نو بیا یې سم درته پیدا کړي راځو پاینټ ته کله چې راغلی اوس پاینټ په ځل درته پیدا کړه نیکسټ یو دانه درته پیدا کړه پیدا کړو بل راته پیدا کړه بل تجربه او که فایند آل باندې کلیک وکړئ اوس ګوره ټول دلته درته ښیي مثال دغه نومونه چې دي مثال فضل په نامه دي صحیح شو نو دلته راځئ مثال کوم یو ته چې دې ته یې بوځه کلیک کوه اتوماتیک د هغو سل ته ورولي سره هم خلاصه په انشاءالله بل دلته سیده ګوره ریفریس دلته هم راوړی بیا دلته هم درته راوړی ده دا څه کار کوي ریفریس یو نوم په بل نوم تبدیلوي مثال په ځل د چا تبدیلوي دلته مثال ورته لیکم چې دا په عمر خان څنګه که تبدیل که عمر خان مې ورته ولیکلو هغه وروسته اوس راځو دلته سیده بیا ریفلیس ریپلیس اوس ګورئ دا 15 بي کالم 15 ده دا که چېرته ریپلیس باندې کلیک وکړم هغه به عمر خان ته ولاړ عمر خان تبدیل شو تبدیل نه شو اوس بیا دغه فضل ته که چېرته ریپلیس باندې کلیک وکړم دغه به هم تبدیل شي خو که ریپلیس آل باندې کلیک وکړم بیا ما ته وایي چې all done we made 3 څو دانې تبدیل کړو 3 دانې نور تبدیل کړل درته او له هغو بعد فایند او نیکسټ خو پوه شئ چې مثال څه کار کوي صحیح شو دا بېرته بندومه له هغو بعد بیا راځو ریپلیس دلته بیا تکرار شوی بیا دغه دوه خبرې دي فایند ریفریس صحیح ده په دې کې خو مشکل نه شته انشاءالله له هغو بعد ګوټو لرو ګوټو ولاړ سه تلل صحیح شو چیرې ولاړ سه اوس راځو مثال مثلا یو لغات ورته ولیکئ دې ته ورساتې څنګه لغات ورته ولیکم مثلا نوم درځنې ورکړه د کلیم په نامه مثال دا د کلیم ورته ولیکو اوس دا ورسره اوکې کړه اوکې دا داسې ځای ګورئ صحیح شو مثال د دې خانې ادرس څو ده الس ده صحیح شو یعنې ال کالم لسمه را اوس دې ته راځم د دې څوم ده ال 15 تو وایه زه د ډي کالم درېیمې راته ځم صحیح شو نو بیا به راځي ګوټو ته راسئ ګوټو ته چې راغلی دلته ورته ولیکه چې ال څو 3 دا مو ولیکل اوس ګوټو باندې کلیک وکړه اوس ګوره ال کالم درېیمې هغه ته راوسې که رانهسې ورته نه ما بلې راته پسې مثال ډي درېیمې ته ځم نو بیا راځه ګوره دلته اتوماتیک هغه ادرس هم درته ښیي صحیح شو ډي درېیم ورته ولیکلو هغه وروسته راځو اوکې باندې کلیک وکړه ګوره ډي کالم درېیمې راته راغی که رانه راغی نورم صرف خلاص انشاءالله له هغو بعد بیا راځو دلته ګوټو سپیشل ده ګوټو سپیشل څه کار کوي مثال په دغو زه راځم مثال دلته به یو څه رنګونه ورکړم یا به هم مثال دلته کنډیشنل فارمټینګ استفاده کړم مثال راځم دلته مې کنډیشنل فارمټینګ استفاده کړو صحیح شو او دلته سیده مثال راځم فارموله خو دلته استفاده شوې ده تیاره اوس راځو ګوټو سپیشل اول سیده دلته کومنټس نظر خو موږ دلته نه ده شریک کړی که نه کوم کمنټ خو نه ده لیکلی نو کمنټ که ورته انتخاب کړم نو دلته موږ ته ګورئ که اوکې کړم ما ته وایي نو سیلور پاونډ نور پیدا نه شو ځکه چې موږ دلته کمنټ نه ده کړی که نه کمنټ به انشاءالله ریویو مینو کې وایي خو که چېرته مثال بیا ګوټو سپیشل ته راسي دلته داسې کنټینټس ورته انتخاب کوي بیا به چېرته ولاړ سي خط ته به ولاړ سي هغه خط به ټول درته انتخاب کړي کوم کې چې فارموله نه ده استفاده شوې کېږي ګوره هغه ځای درته انتخاب کړو په کوم ځای کې چې فارمولې
نه دی استفاده شوی دا چې اول انتخاب نه کو دلته فارموله فارمولا استفاده شوې ده صحیح سو له هغو بعد بیا راځو ګوټ سپیشل د ګوټ سپیشل د سره له فارمولا کوم ځای ته بوزه فارموله هغه ځای کې چې فارموله استفاده شوی هغه ځای راته وښیه ګور هغه ځای ټول انتخاب کې انتخاب نه کو مثال دا نور بلانک خالی کې چېرته مثال خالی وي هغه درته ښیي مثال ده بیا راځو ګوټ سپیشل مثال خالی یا هم مثال راځو کې چېرته مثال کنډیشنل فارمټینګ استفاده کړی ډیټا والډیشن هم دلته ان شاء الله ډیټا مینو کې به وایي صحیح ده نور خو پوه به ان شاء الله یعنی کوم ځای چې مثال د شرط په اساس څنګه دی یو ځای ته درته یو ځای درته انتخابوي له بعد بیا راځو دلته کوم شی چې دلته په ګوټ سپیشل کې مکمل دلته بیا تکرار شوی دی فارمولا ته ولاړ فارمولا ته ولاړ او کومنټس نو کومنټ موږ نه لرو صحیح او کنډیشنل فارمټینګ ور فقط په دې جن کنډیشنل فارمټینګ وځکړ هغه ځای درته انتخاب کو او که چې د مثال تاسو کنټینټ صورت انتخاب کړئ خط به ولاړ سی ولې ولاړ نه ځکه انتخاب کړم صحیح دلته راځي کنټینټ صورت انتخاب کوو ګوره ټول درته انتخاب کو له بعد بیا راځي دلته ډیټا والډیشن نو ډیټا والډیشن بیا دلته موږ نه ځکه ډیټا والډیشن به هم ان شاء الله دلته په ډیټا منیو کې دلته وایي صحیح ده بیا هم مینو تر ځان له هم مینو څخه ورسته سلیکټ ابجیکټس کار کوي که چې دا اوس د ټیبل کې خو موږ عکسونه یا هم شیفونه نه لرو کنه مثال راځم دا شیپ می دلته ډرا کو او یو سرکل هم مثال دلته رسموم لغه بعد مثال راځم دا هم دلته رسموم او یو دا می هم دلته رسم کو صحیح سو اوس دا مختلف شیپونه زده موږ رسم کړو هم دلته موږ ټیبل لرو خط لرو کنه اوس کولای شم شیپ هم انتخاب کم او خط هم انتخاب ولای شم مشکل خو نه په انتخاب کې دوه کې کنه هر یو په اسانه توګه انتخاب ولسم او که چېرته وایي نه خط نه انتخابېږي فقط چې انتخاب کوي شیپ نو سلیکټ ابجیکټ باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ خط انتخابېږي فقط کولای شي انتخاب کوي شیفونه انتخاب کوي صحیح سو بیرته به راځي مثال دا به غیر فعاله کوي نور بیا هم شیف انتخابولی شي او هم خط انتخابولی شي جسم ته هم پامې یا ورسه سلیکشن پین لرو سلیکشن پین هم په هغو حالت کې کار کوي کله چې تاسو شیپونه راوړئ کلیک وکړئ د شیپونو مکمل نومونه درته ښیي مثال شو آل ټول درته ښیي هاید آل ټول درته پټوي یا هم مثال راځي دا سترګه باندې کلیک کوئ نور درته پټوي ښکاري غواړئ چې مثال اول او اخر ته بوځي مو اپ مو ډاون درته لاندې ورکته درته راولي صحیح ده بیا راځو هم مینو ته سره نور ایډیټینګ هم خلاصو راځم دا شیپونه به زه مکمل ډیلیټ کړم دا هم ډیلیټ کوم او دا هم ډیلیټ کوم اوس راځو ډیلیټ ټیبل څخه زه یوه کافي اخلم مثال خبرې دا چې مکمل را انتخاب کو ان تر دې ځای صحیح سو کنټرول سی او راځم یو بل نوی شیټ اخلم نوی شیټ مو واخیست دلته فیسټوم صحیح سو او دا کنډیشنل فارمټینګ هم ځینې څنګه کوم کلیر کوم را بس کلیر ته برسه کلیر ته کله سره دا مکمل ترې ختم سو اوس راځو غواړم چې مثال دغه له وجه څخه بجټ ته کافي کو نو دا خو مزدا دی کټ څنګه کوي انتقالوي او کافي کوي کافي نه دلته به هم پاتې سي بل ځای به هم ولاړ سي او کې کټ کول دی چې به انتقال سي بل ځای ته به ولاړ سي خو راځي د کټ کافي کې سیده یو کافي لرو بل کافي ازار پکچر لرو دا څه کار کوي کافي باندې کلیک وکړئ اوس ګورئ دا مکمل ځای درته انتخاب کو دغه علامه راځي مثال سوي کې په دې معنی دا ځای څنګه سوي کافي سوي یا کټ سوي کلیک وکړئ ورسره فیس باندې کلیک وکړئ ګوره په همدغه شکل سره محتوا واچو کې وانه چو که چیرې مثال موږ دا انتخاب کو کنه مزیدا انتخاب کو یا ورسته بیا راسو کافي ته راسو دلته ورته کافي ځان پکچر د عکس په شکل کې سره کوم کړه کافي کا خو بیا موږ دوه رقم لرو اول چې دا ګورې چې پکچر ته انتخابم دا ورته وکي کې یا ورسته فیست کې کلم سه فیست کو چې د عکس په شکل کې مختلف فیست کول کې فیست نه کو اوس په دې کې هیڅ ډول تغیرات نه سره اوسای خو زه کله چې دا زوم کوم صحیح سو اوس مې ګوره دا ډېر زوم کو که نه راځم مثال دا مې زوم کو اوس دغه عکس ته راځم بېرته دغه اوس ګوره دومره مې زوم کړی خو نور هم مثال دا زوم کوم اوس ګوره دې کې تغیرات راځي کیفیت خرابوي نه خرابوي ځکه چې اوله موږ دا کافي کوو موږ چېرته انتخاب کړی ول های کوالټي ای پکچر مو انتخاب کړی و صحیح سو نو زه بیرته ګورې دا ټیبل را نږدې کوم بیا دا انتخابوم دا مې انتخاب کو بیا راځو دلته ورته وایي کافي از پکچر که چېرته دا بیټ ماپ ورته انتخاب کړم بیا راځم مثال دا ورته وکې کوم له وکې څخه وروسته راځي بیا درته کلیک وکړئ پیسټ باندې کلیک وکړئ اوس ګوره بیا موږ ته څنګه چالو کو هغه راته فیسټ کو خو کله چې دا زوم کوم ګوره د هغه کیفیت څنګه ده خراب شو خراب نه شي ډیر مې زوم کړی هم نه ده که زیات راځم کو ګوره بیخي ډیر زیات کیفیت څنګه کېږي خرابېږي خو یوه ګټه به یې چې به یې دی
هغه ډېر ځای نیسو سره آفرین سایز به څنګه وي کامي ا دې بل پکچر به بیا سایز ډېر زیات وي مشکل خو نه ستر دی خري سه پیږي به لیا ورسې بیا دلته دا فارمټ پاینټر لرو دا څه کار کوي راځي مثال تاسو راځي په دوه کیمیا او رنگ استفاده کړئ سه سو مثال راځم د تکلیف کوم یې هم مثال راځم د دوه انتخابوم دته زیړ رنگ ورکو او رنگ هم سره کم سو د خط سورس سه سو دا نمونه مثال لیکلی اوس تاسو نه پیږئ چې دا کوم رنګ استفاده کړئ کوم فونټ استفاده کړئ او کوم رنګ استفاده کړئ غواړئ چې دغه فارمټ په دې نورو نمونه هم اپلای کړئ نو بیا راځئ فقط یې انتخاب کړئ یا هم په یوه خانه کې کلیک وکړئ هېڅ مشکل نشته فارمټ فاینټر راواخلئ په دا نور یې ګورئ فقط راکش کې ګورئ هغو فارمټ ته ټول واوښتو ونه مشکل خو نشته سره هم خلاصېږي پې سره نقطه شته کې دغه نقطه چې ده په دغه خانه کې د اخر کې کښنی نه هغه خو نومان تکراروي درته اوس په دې باندې کلیک وکړه درته کنټرول زیډ کومه دا مثال تو وایس دا راکمې کوي دلته کلیک وکړه په دې نقطه هغه زه راکش ګوره ټول به درته وکیل کي صحیح سو فارمټ هغه نوم درته را تکراروي او صحیح سو فارمټ ورکوي دغه خانو ته خو دا یو نوم به څنګه وي ټول کې تکرار به دا به هم کنټرول زیډ کومه دا هم مکمل زه کنټرول زیډ کومه لیغو بعد اوس بیا راځو لیغو وروسته که چېرته زه مثال غواړم چې دا کاپي کړم دا مې مکمل کاپي کړو لیغو وروسته به راسم دلته به لاندې کلیک وکړم غواړم چې دلته پیسټ کړم صحیح سو مو خو کافي درلوده کاپي خو کافي یو شی کافي کوي او کټ انتقالوي پیسټ اضافه کوي صحیح سو اوس یو پیسټ لرو بل چې دا پیسټ سپیشل لرو د دې ترمنځ فرق څوک کولی شي آفرین اوس راځو ګورئ دا وایو صحیح سو بیا به دې ته تاسو خپله یو تعریف جوړئ مثال خپله ځانه به د دې فرق وایي صحیح ده اول ګورئ پیسټ خو هغه کوم شکل کې داسې لیکلي په هغو شکل کې درته پیسټوي که نه اوس راځو په سپیشل کې په څو ډوله پیسټ کولی شو راځو اوس د په سپیشل ته راځو په سپیشل ته سره راغلې آل که د فارمټ ورکړی که د فارمولا کې استفاده کړی که د خط لیکلی هر څه چې کلی کوي ټول څنګه کوي دلته درته پیسټ کوي فارمولاس فقط فارمولې ده بس اوکې کې کلم چې اوکې کو اوس ګورئ څنګه چل کېږي دلته چې کلیک وکړو فارمولا د دې ځای چیرې ښکارېږي سر کې ښکارېږي راځو دلته چې کلیک وکړو دلته هم فارمولا څنګه کېږي راته ښکارېږي یعنې مطلب د دې دا شو چې دا ټیبل ګورئ دې ځای درې کافي کړو که نه هغه فارمولې کوم فارمولې ستاسو دلته استفاده کړې هغه دلته څنګه شي ورسره راغلی یعنی ورسره کافي شوی بیرته دا کنټرول زیډ کوم کله چې کنټرول زیډ کو ازم بیا مکمل دا انتخابوم دا متغیر انتخاب ده یا ورسره کافي باندې کلیک کوم بیا لاندې کلیک کوم او بیا راځم په سپیشل ته صحیح سو دا په باندې کلیک او په سپیشل ته راځم که چیرته دلته والی ورته انتخاب شي والی کې بیا سره کم کار وسی فقط خط به راسي والی اوس راځو ګورو کې کوی مخکې مثال لا ګوره دلته فارمولې استفاده کړې کنه دا دلته فارمولې استفاده کړې خو اوس راځو مثال دا د دې ځای کافي که اوس کله چې دلته راسو دلته به څه راته ښیي نمبر راته ښیي هغه فارمولې به یې څنګه کړې ځینې نه به یې راته ښیي صحیح سو دا هم کنټرول زیډ کوم کله چې کنټرول زیډ کو بیا راځم په سپیشل ته د په سپیشل شارکټ زده کنټرول آلټ وي ده صحیح سو بیا له هغه وروسته فارمټس که چیرته مثال موږ دې ته فارمټ ورکړی راځم مثال دا بیا انتخابوم دا مې انتخاب کو سره کم فارمټ ورکوم مثال رنګ ورکوم دا رنګ مې ورکو او رنګ هم مثال سور کوم صحیح سو اوس دا کنټرول سی کوم کنټرول سی څه کار کوي کافي کوي بیا راځم کنټرول آلټ وی پریس کوم کله سره له فارمټ فقط دې څنګه کا فارمټ مخترال نو بیا راځو ورته وکي کو نو اوس به تاسو فقط فارمټ به څنګه کې درته رنګ او ټیبل درته راخلي صحیح سو فقط فارمټ تاسو را کافي کو بیا راځو په سپیشل ته سره له کې چیرته موږ په دې باندې کومنټ نظر ورکړوي فقط کومنټ به څنګه کوي درته را بخلي او والیډیشن لکه ته هم پرې خو د ان شاء الله په ډیټا مینو کې به وایي صحیح سو کله چې یو ته ورسره نو بیا ان شاء الله بیا صرف خلاصيږي بل چې دا آل یوزینګ سورس دیم چې دا چیرته انتخاب کې دا چیرته انتخاب او دا هم ورته کې کو اوس بیا کوم شان کې چې مثال موږ د فارمولې استفاده کړې دلته هم راځي او کوم فارمټ چې برسره موږ کړی هغه مکمل دلته هم ورسره راځي بیا راځو ویو تر دلته راځو ګوري
په سپیشل ته سره آل ایکسپټ بارډر دا چې ورته انتخاب کې دا کوم ټیبل چې موږ لیکل ګوره بارډر هر شی لري کنه خو که زه ورته دا ورته وکړم ما ته ولته بدون له بارډر څنګه کوي راوړي نور هغه ټول شیان دي ګوره فارمولې هم ښکارېږي خط هر شی ښکارېږي خو دلته باید څنګه کې بدون له ټیبل به یا بدون له بارډر به راوړي او که چېرته دلته کالم وي ورته انتخاب چې بیا به فقط د کالمو اندازه درته ښیي مثال خبرې دغه کالم څنګه کومه ډېر کوچنی کومه صحیح سو او دا مثال غټومه دا هم مثال دومره کوچنی کومه اوس د دې کالمو اندازه چې د مثال تاسو اوس سخته د مثال د دې کالمو اندازه تاسو جوړ کړئ صحیح سو یا د نتایج صحیح سو نتایج مثال یو فایل کې دی اکسل فایل کې غواړئ چې مثال هغه څنګه کوي پیسټ کوي له یو فایل نه بل ته کاپی پیسټ کوي نو تاسو به داسې نه کوئ چې اول دا مکمل انتخاب کله چې انتخاب شو کافي کې اوس راځي مثال دلته پیسټ کړه اوس ګوره دلته ټول غلط راته وښودو که ونه ښودو څنګه غلط راته وښودو آفرین هلته خانې وړې وې دلته ټولې څنګه کړې سرغاټې کړې نو هغه سیسمه یې وخت نیسي درنه نو تاسو به چل ورسره کوئ صحیح سو کنټرول زاید یې کوئ تاسو به راسئ اول به دلته راسئ دا به مکمل انتخاب کوئ کله چې مکمل انتخاب کړه بیا به دلته راسئ دلته پیسټ کوئ او دلته پیسټ کوئ بیا به په سپیشل ته راسئ په سپیشل ته سره رالئ دلته به کالم وي ورته انتخاب کوئ د کالم اندازه یې څنګه که راته واچوئ اوس یې وکې کوئ فقط د کالمو اندازه یې درته واچوله که ونه اچوله اوس بیا به بیرته راسئ کوم اسناد چې هر شی چې دی تاسو یې کاپي کوئ انتخاب یې کوئ کنټرول سی یې کوئ اوس راسئ دلته ورته پیسټ کوئ کله چې ورته پیسټ کړو اوس په هغوی کې تغیرات راغلو هیڅ مشکل رانغله صحیح سو مکمل چې دی مثال په هغه ښه توګه کافي شول بیا راځو له هغه وروسته دا هم مثال کنټرول زیډ کوم بیرته د خپل شیټ ته ځم او دا بیا مکمل انتخابوم کنټرول سی له هغه وروسته بیا لاندې راځم لاندې سره لم کنټرول الټ وی پریس کړه دلته دا فارمولا از نمبر فارمټس دا څه کار کوي که چېرته مثال موږ دغه نمبر ته چې ورکړی وي پرسنټیج علامې ورکړې وي صحیح سو کالم به لږ غټ کړم پرسنټیج علامې مثال د افغانۍ یا هم کرنسي علامې دلته مثال ګوره ډالر علامه زه ورکوم مثال دا یې معاشونه دی مثال د خبرې اوس زه دا څنګه کوم مکمل انتخابومه کنټرول سی مې که اوس غواړم چې دا لاندې پیسټ کړم صحیح سو کنټرول وي دا مې صفریس کو اوس ګورې هغه ډالر علامې هم ورسره رالې که رانغلې خو راځم بیرته کنټرول زیډ کوم دا بیا انتخابوم دا مې انتخاب کړم مثال کنټرول سی له هغو بعد بیا راځه کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو بیا راسئ تاسو کنټرول الټ وی پریس کړئ دلته فارمټ از نمبر ته انتخاب کوئ کېږئ اوس چې فرق په دې کې ده ښه کرنسي خو یې ورسره راواخیستل دا انتخابومه پرسنټیج علامې ورکومه پرسنټیج علامې ورکړه اوس دا مکمل انتخابومه کنټرول سی او دلته ورته چن کنټرول وي اوس یې ګوره پرسنټیج علامې ورسره راواخیسته که نه که چېرته مثال راسم دلته فارمټ ته راسم سپیشل ته راسم دغه فارمولا از نمبر صحیح سو که چېرته مثال دا ورته انتخاب کړه او دا هم ورته اوکې کړم اوس یې بیا راواخیستې بس واوسه چې روان نه خي باید تاسو وایئ چې باید روان نه خي څنګه ښه اوس ګورئ دلته موږ دغه ته چې ورکړی دی پرسنټیج علامې هم ټول ورکړی که نه دا زه مکمل انتخابومه کله مې چې انتخاب کړو دا کنټرول زی کومه له هغه وروسته غواړم چې دلته پیسټ کړم کنټرول الټ وی پریس کومه دلته موږ کله چې به فارمولاز ورته انتخاب کړو او دا به هم موږ اوکې کړو څه کار به راته کوو دا کوم فارمټ فارمولې هر څه یې راته ښکارول خو کوم دلته مې چې دغه پرسنټیج علامې چې ورکړی دی هغه موږ ته نه ښیي دا بیرته کنټرول زیډ کومه کله مې چې کنټرول زیډ کو بیا راځم سپیشل ته سره رالئ دلته که فارمولا نمبر فارمټ ورته انتخاب کړي بیا کوم فارمټ چې تاسو ورکړی هغه هم ورسره اخلئ له فارمولا سره فقط دومره فرق دی چې هلته دغه کوم نمبر ته چې فارمټ ورکړی هغه نه راخلئ او دلته چې د هغه ورسره راخلئ ګوره پرسنټیج علامې اوس ورسره واخیستې که راوانخیستې سره خو خلاصه په انشاءالله له هغو بعد بیا راځم مکمل انتخابومه دا مکمل انتخاب کړو له هغو وروسته راځم بیا راځم دا مکمل انتخابوم او کنټرول سی او دلته هم بیا راځم مثال سپیشل ته سره لې والیو ان نمبر فارمټ موږ په والیو کې داسې وي چې ګورئ په دو ځای کې دا والیو ورته انتخاب کړو اوکې مې کړه دلته بیا په دغه والیو کې دغه پیج نه هغه راخیستې دي
پرسنټیج نه دی راخیستې دلته که نه خو که چېرې مثال غواړئ چې هغه ورسره راسي بیا به راځئ په سپیشل د والیو ان نمبر فارمټ ورته انتخابوي ورته وکې کوئ بیا اوس ګوره هم یې فارمټ راغلل او هم خپله دغه نمبر ورسره راغلو صحیح سو دا یې ورسره فرقونه دي له هغو بعد بیا راځو کنټرول الټ وي پریس کوم دلته سیده مثال بیا دلته چې لرو اپریشن لرو اپریشن څه کار کوي ګورئ زه راځم مثال دلته کلیک کوم دلته یې ورته ولیکئ چې مثال 22 او دلته مثال 90 لیکم صحیح سو اوس غواړئ چې دا 22 په څو ورجمع کړئ مثال دلته لیکم چې شل دا 22 غواړئ چې په 90 ورجمع کړئ کافي که کنټرول سی که کله چې مثال دلته ورته فیسټ کړو نو څو به شي هغه دواړه به شل سلسیس که نه ځکه چې هغه مې راواستو په دې مې ور فیسټ کړو نو دا به انتخاب کړئ کنټرول سی که غواړئ چې په دې باندې ورجمع کړئ دا مې چې انتخاب کړو بیا تاسو راسئ کنټرول الټ وي پریس کړئ له هغو پاتې تاسو راسئ اډ جمع کړه ګوره هغه به څو شي 113 که غواړئ چې دا شل پرې کې څنګه کې منفي کې ترې نو بیا به راسئ الټ وي ته راسئ الټ وي ته کنټرول الټ وي پریس کړئ په سپیشل به راسئ سبسکرایب سره کمې کوي منفي که څو پاتې شول بېرته 90 پاتې شول او که چېرته مثال تاسو غواړئ څنګه کوي ملټیپلای ضرب که بیا به څنګه کوي ضرب به کې درته صحیح سو او که چېرته مثال وایي څنګه کوي ډیوایډ تقسیم یې کوي اوس راځه ګوره هغه به څنګه کوي درته تقسیم به یې کوي پوه شئ پرې بېرته راځو له هغه وروسته بیا راځم مثال لا مکمل انتخابوم مثال دا مکمل انتخاب کړو بیا راځم کافي ته راځم له کافي څخه وروسته راځو دلته سیده په سپیشل ته راځو په سپیشل داسې راغلی دلته سیده سکیپ بلانکس سکیپ بلانکس څه کار کوي که چېرته موږ په دغو ټیبل کې خالي خانې ولرو مثال دا هم خالي کوم دا هم خالي کوم او دا هم خالي کوم درې خانې چې دي خالي لرو غواړئ چې مثال دا له دې ځای څخه کافي کې کنټرول سی دلته اوس که فیسټ کړمه ګورئ ټول یې یو رقم راته ښکارئ خو تاسو غواړئ چې دا کومې خانې چې خالي دي هغه باید څنګه سپینې دې پاتې شي نو بیا به راسئ په سپیشل ته په سپیشل داسې راغلی سکیپ بلانکس باندې کلیک وکړئ وکېږي ګوره خالي خانې څنګه کړي درته خالي درته پرېښودې او دا هم کنټرول زیډ کومه او بلکې چېرته مثال غواړئ چې دا څه رقم کړئ دا د کالم شیان دي راګانو ته وړئ د راګانو شیان دي کالمو ته وړئ نو بیا به تاسو راسئ کنټرول الټ وي پریس کړئ په سپیشل داسې راغلی دلته ټرانسپرنټ ټرانسپوز به ورته انتخاب کړئ دا مې چې ورته انتخاب کړو ورته وکېږئ ګورئ د کالم شیان یې راګانو ته وړل د راګانو شیان یې کالم ته واړول پیږي خو په انشاءالله دا هم کنټرول زیډ کومه او اخیرا چې د مثال داسې کار کوي که چېرته مثال موږ غواړو چې دا د څه رقم وي لینک دی یعنې ارتباط دی ولري بیا به سکیپ بلانکس څخه وروسته ګورئ راځو دلته به تاسو پیسټ لینک څخه به استفاده کوئ په دې باندې کلیک وکړو اوس ګورئ ټیبل خو موږ ته راغی دلته که نه خو دا څنګه ده ارتباط لري دغه ټیبل سره مثال دا دلته هم خانه خالي ده اول ده هم خانه خالي ده زه مثال دلته اوس دې نه پر 50 نمبر وړي انټر یې کالته اتوماتیک رسیږي که نه رسیږي سره خلاصېږي مثال له خبرې ګوري زه دغه ټیبل دا مې کنټرول سی کړو صحیح سو راځم یو بل دوه شیټه مې اضافه کړو غواړم چې دلته فیسټ کړم صحیح سو نو راځم اول راځم کنټرول وي ته راځم ورته د دې کالم اندازه راته فیسټ کړه بیا راځم کنټرول الټ کنټرول وي الټ کنټرول الټ وي پریس کړه او دلته ورته چې پیسټ هغه لینک اوس دا څنګه سو ارتباط لري زه مثال دلته راځم دلته هم که چېرته ورته راسو ګوره دغه دوه خانې څنګه دي خالي دي کوم شرطه مې ووړ دوه شرطه راغله که نه پنځم شرطه دلته هم مثال دغه د عمر اوله خانه خالي ده او دلته سیده مثال ګوره د وکیل درېیمه خانه خالي ده که نه نو تاسو بیا راسئ مثال هغه اصلي ټیبل ته راسئ اصلي ټیبل په دوهم کې و که نه مثال دلته نمرې ورسوه څو نمرې شوې 100 نمرې شوې او دا درېیمه هم دلته ورسوه چې مثال څو نمرې شوې دلته 80 نمرې شوې صحیح سو یا هم مثال 99 نمرې انټر یې کړئ کله چې انټر کړو اوس راځئ مثال هغه پنځم شرطه کله سره له ټولې خانې دلته رسېدلې که نه 100 او سرم خلاص پې تیز خو نه بس که مخته ځو نو دا و شی کلیپ بورډ یعنې کاټ کافي پیسټ او فارمټ پینټر په سپیشل اوس خو د په سپیشل په پیسټ او د سپیشل ترمنځ فرق کولی شي انشاءالله بل خو مشکل نشته سوال پوښتنه